د افغانستان پخوانی پیلوټه نیلوفر رحماني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان پخوانی پیلوټه نیلوفر رحماني وایي نن سهار وخته چې له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغلی. نمبر د افغانستان و، اوکی مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وپوښتل وبښئ څوک یاست؟ جواب یې راکړ د افغانستان منتخب وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر. ویلي شکر دی، ستاسو صحت د خدایه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه راسره د افغانستان په آبادۍ کې برخه واخلئ. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي، باید حق یې ادا کړئ. تاسې ته د افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به مو څو چنده ستاسې زیات احترام وي، قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو نه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو تاسې ته د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته وویل ستا نه ډېره شکریه ادا کوم، ډېره دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت په همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به په شریکه راپورته کوو. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای په اماني واخیسته. په وروستۍ کې وویل نیلوفر رحماني د خدای په امان.